السلام علیکم ګرانو وطنوالو او زما مینوالو. ښه راغلاست درته وایم ستاسو چینل ته لولو واینس. نن زموږ سره موجود دی د افغانستان د کرکټ ټرینر یعنی کوچ یعنی کوچې صاحب. نو موږ سره موجود دی د بنګلادیش ته سفر کړی ولو، نو د هغې په باره کې ورسره یو څو خبرې لرو. نو دا ډېره غټه هستي ده او زموږ ډېره قیمتي هستي ده او د وطن په سر قهرمان سړی دی او راځي چې د دې نه پوښتنې وکړو. السلام علیکم احمد صاحب. ښه راغلاست درته وایو زموږ د ښایسته جونګړې ته. څنګه چلی سفر هم په خیر و؟ وعلیکم السلام سادهګله، ډېره زیاته مننه چې تا خپل دربار ته راوغوښتو او ډېر ښایسته دربار دی. داسې نرمه چوکۍ ده که نه چې ما داسې چوکۍ په بنګلادیش، په انګلینډ، په استرالیا په یو ملک کې مې نه ولیدل. یاره ډېره ښایسته نرمه چوکۍ ده. منم دې سادهګله. یاره احمد صاحب که په رښتیا را باندې وی نو زه ډېر زیات صفا سړی یم. که زما په وس کې وکنه یا مې د ازغو یا مې د میخو په چوکۍ کښېنولې چې دا لاندې بختوره دې سورۍ سورۍ وه چې پته نه لګېږي چې په کومې کې او په کومې نه کې. بېادبي دې معاف او که نه قدم را واخله. ولې دومره در باندې ګران یم سادهګله؟ هغې ته ضرورت نشته، همدا کافي ده. یاره احمد صاحب صرف په ما نه په ډېرو باندې ګرانې، خو بس دعا به کوو چې الله پاک دې په لاس مه ورواله. خبره داسې ده که نه چې موږ خبر یو چې ته ډېر ټرینر، ښایسته ټرینر یو، با تجربه او با استعداده ټرینر یې. په دومره امکانات او په کمه معاش باندې ته د افغانستان ټرینر یې. موږ خبر شوي یو پوه شي تا ته انګلینډ زارۍ کوي چې راشه زموږ ټرینر شه، صرف ټریننګ په توګه زموږ دنده وظیفه ترسره کوه. تا ته باره ونی چې خبره هره هفته به تاله نه وي بالغه شوې پیغله واده کوو. او بله دا چې خبره د سپینې ماړې یا کشنه ماړې د هغې نه به چې خرې الیسابت شړوتا به پکې واچو، شخصي جاز به درله درکړو او افتخاري ډاکټوره به د چا خبره د برمنګم د پوهنتون نه درکړو. او چا خبره په همدارنګه به بې وخته به چا خبره د انګلینډ صدر اعظم سره ملاوېږي، هلته د کاته به ورسره کې به ډېر ستا احترام کوي. نو دا رښتیا ده عبدالحمد صاحب، قدم را واخله. یاره سادهګله دوه شیونه خو دې هېر که. دی هم را سره منلي دي پوه شي چې وایي چې په لاره روان نو د انګلینډ خلک به دې اوبو ته د خپو ته به ته ښایسته دا ځای پاکوي، اوبه به درته پاشي او ښایسته ښایسته جینکیانې به دې خپو ته ګلونه شیندي. او که نه خوشې سړی خو نه یم. دا څه وی احمد صاحب، موږ منو چې ډېر تکړه سړی. او بله دا چې د استرالیا وزیر اعظم تا ته دغه اخرنۍ میاشت کېږي هره ورځ درته زنګ راوهي چې دا شه زموږ د ټیم کوچ شه او ته یو نمبر ته هم ځواب نه ورکړې. هغې پکې لا دا هم اضافه کړې ده چې ټوله سیډني به تا پسې ولیکو، خو پلیز زموږ د ټیم چا خبره ټرینر شه او د استرالیا ټول ځمکي او وایي او چا خبره سمندري ځواکونه به ستا د امر لاندې چلیږي. خو پلیز ته زموږ د ټیم دغه شه کو ټرینر شه. نو دا هم رښتیا ده. واو سادهګله دا خو په سلو کې رښتیا ده. نو د دې په ځای خو بیا ما کریم صادق ورولېږو، ما ویل راځه کور کې چې پزول ناست یې نسوار اچوي او توکوي. نو راځه بس استرالیا ته یې ولېږو د هغې ټرینر به شي چې خبره د افغانستان افتخار دی. خو بس ما ته افغانستان د ټولو نه مهم دی پوه شي. بس افغانستان دی، دا په یو ځیم نه ورکوم. او که نه دا خو وړې خبرې دي سادهګله. یاره احمد صاحب قدم را واخله. ستا د وطني او جنوني جذبې ته زموږ د افغانانو بېوسه افغانانو سلامي. او دا شاوخوا کېږي د زر میلیونه هندوان، سیکان، پنډتان، راجپوتان، برما، مراټیان دا شپږ میاشتې کېږي چې په خپلو خدایانو ته باګوانانو ته په سجدو پراته دي او تا ته یې غواړي. او دومره یې ژړلي دي پوه شي چې د اوښکو په ځای نه وینې ځي. او د هند ګنګا سیند ټول په وینو باندې لړلی دی او په خپلو تندو یې لیکلي چې رئیس احمد صاحب. او بالکل سادهګله. هغه عادي چې ده که نه هغه مشهوره فلم سټاره نه ده مادوري دیکشنا ده که څه بله، د هغې ویلي زما ښایسته دوه لورګانې دي. هغه به درته په نکاح کړم. شاهرخ خان ته ویلي پوه شوې تا به د کلکتي ټیم مالک کړم، خو بس وایي راشه زموږ د دې ټیم او د انډیا د ټیم کوچ شه. خو څه وکړم ما ته د افغانستان مینه اجازت نه راکوي سادهګله. دا څه وی احمد صاحب، موږ ویل که ته په ځمکه ګرځې ته خو په اسمانونو ګرځې، ښه ته خو غټ سړی په افغانستان کې څه شی کوې. خو خبره دې ده که نه چې پاکستان نه موږ خبر شوي وو، هغې افغانستان ته ویلو چې د کراچۍ بندر به افغانستان ته ورکړو، خو دا احمد صاحب موږ ته راکوي او د کراچۍ بندر ستاسو. او بله دا به دې که نه چې په کالدارو به د جنا عکس به ترېنه صفا کړو او د رئیس احمدي تصویر به پرې ولګو. خو دا دې دومره وکړي چې زموږ غږ دې واوري. یاره سادهګله که رښتیا را باندې وایې که نه پاکستان ته مې یو ځل زړه ښه کړی ولو ښه، ځکه چې دلته زه وړوکی راغلی شوی په دې پېښور کې. اول ته زما پښتانه او چا خبره غیرتمند خلک اوسېږي پوه شوې. نو په دې خاطر ته مې زړه ښه کړی ولو، خو بیا مې زړه بد شو پوه شوې. مې کالداره ډېره زیاته سپکه ده، نو دا زما تصویر به پرې ډېر بد ښکاري. نو دې شي راته خوند رانه کړو پوه شوې. ګینې تلی به ومه، خفه دې نه شي رانه دا زموږ پښتانه رونه. زه ښه دی چې تلی نه احمد صاحب. او بله دا نیوزیلنډ ویلي که نه چې ټول افغانان دې راشي نیوزیلنډ ته او دلته دې اوسېږي او دلته دې واړئ او موږ به لاړ شو پوه شي. نو افغانستان کې بیا واړه ولته به اوسېږو، خو به صرف د دومره وکړي چې د احمدزی رئیس احمدزی صاحب یعنې خان صاحب دې موږ ته راکړي چې زموږ د لوبډلې روزونکی شي. نو په دې کې څه وی احمدزی صاحب، قدم را واخله.
نه هلته خو بیخي نه ځم یو خو دا رحیم صدیقي دی پکې پوه شي د ده د لاسه نه ځم چې چېرته یي بس هملته به راپسې راځي سمه ده چې خبره د شمړو مچ دی به چې کوم خوا ځي دا به راپسې او بله دا چې هلته بادام نه پیدا کېږي د افغاني خوراکونه نه پیدا کېږي نو په دې خاطر نه ځم پوه شوې هغه ځای مې نه لګي نه ساده ګوله بل پاټ ته واوړه یاره ښه دا خبره ده بس تیر بچی نه چا خبره ده بل خبره ده چې کنه چې بنگالیان وي چې رئیس احمدزی به تمنګ افغانستان ته نه پریدو وای دا دومره تکړه سړی دی پوه چې بس خپل کلاړیانو د خپل لوبغاړو ته مشورې ورکوي اجا خبره وای مونږ د لری نه ساورو پوه شو د باډي لنګویج نه مونږ دومره تجربه درلاسه کا وای دا چې نږدې راشي بیا پڅ کوي نو هغه د پڅ کلک تړلې دی پوه شو چې دا به مونږ تړو دلته خدا برن افغانستان ته لاړ نشي نه ساده ګوله بنگالیانو سره خو مې بیخي نه لګېږي پوه شي واړه دي په ځمکه ښکاري بس هغې سره زما نه لګي خبره داسې ده که نه چې وسته راته ووایه چې په دې دومره ملکونو کې کوم خوا لاړ شم نو د افغانستان پرېږدم او که نه ستا څه مشوره ده ورته یاره دې خلکو ته چې ما پرېږدي ما نه قلا شي زه د افغانستان کې ښه یم یار احمدزی صاحب زه به ورته دومره ووایم چې راشئ د رئیس احمدي سره به یو خروار غنم هم درکو خو دا رئیس احمدزی د دې وطن نه ورک کوي no.